السلام علیکم ورونو، څنګه یې ښې جوړې؟ تاسو یو بله ویډیو ګورئ د فری انټرنیټ باره کې. نن سبا ورونو ډېر خلکو ته دا مشکل دی چې فری انټرنیټ څنګه فعاله کړم، فری انټرنیټ څنګه لاسته راوړم. صحیح ده، ځکه اکثره خلکو سره پیسې دي، مشکلات یې انټرنیټ غواړي خو ولې پیسې پرې نه ورکوي یا نه لري. نو هغو دپاره خاص کل دا ویډیو دا ډېره مفیده او فایدهمنه ویډیو ده. صحیح ده ورونو، تاسو به وایئ چې دا کارډ د څه لپاره درته ایښی، دا کارډ مې دې لپاره ایښی یا تاسو ته دې لپاره ښیم چې تاسو تر څو پوه شئ چې یو مسلکي کس دا کار کولی شي چې تاسو ته انټرنیټ فري طریقه یا چل در زده کړي. صحیح ده، چې مسلکي نه وي هغه کس هسې بس وایم ځان نه لګیوي چې زه درته زده کوم، نه شي زده کولی. نو دې لپاره تاسو باید پوه شئ چې زه تاسو ته کولی شم چې د فری انټرنیټ طریقه زده کړم. صحیح ده ورونو، هغې نه بعد به تاسو چې شی کوئ موبایل کې به فري انټرنیټ استعمالوئ. خو یو شرط لري، هغه دا چې 10 افغانۍ به په موبایل کې موجود دي. صحیح ده ورونو، او موبایل به سمارټ فون، سمارټ فون مطلب دا چې یعنی هوشمند به وي، ساده او کې نه کېږي بیخي. او ورسره سره به موبایل لږ څه ناڅه جګ ماډل وي، بیخي زړو ماډلو کې هم کار نه ورکوي ورونو، یعنی هغه ماډل چې د 2015 نه را په بعد کې جوړې شوي دي. صحیح ده، هغه ماډلو کې به کار ورکوي. صرف به سیټینګ ته ځي، یو څو سیټینګونه دي، هغه زه تاسو ته مکمل په ویډیو شکل کې ښیم. هغه به کوي او هغلته به هماغه شیونه لیکي چې سر ته ما ښودلي، موبایل به دې ریسټارټوي، ستا انټرنیټ به بغیر د پیسو کار کوي. هر شی چې پې کوي، هر شی پې راړئ، کار به کوي. کرکټ ګوري، یوټیوب ګوري، فیسبوک ګوري، هیڅ مشکل به نه لري، تا ته به کار کوي. صحیح ده ورونو، ډېره اسانه او ډېره ښه طریقه ده. او د 2020 کال لپاره ورونو د ویډیو شروع کولو یا د نورو خبرو مخکې کول نه، دا لاندې سبسکرایب بټن دا سره دا ووهئ، سبسکرایب لیکلی ورسره دا د ګوتې علامه ووهئ. صحیح ده ورونو، دا ویډیو ډېرو خلکو ته ورشي. ښه، اوس به دا طریقه زه چا ته ښیم ورونو، ټولو ته یې نشم ښودی. ښه ورونو، زما هم خپل یو اصول دی، هغه دا دی چې تاسو سبسکرایب ووهئ. صحیح ده، او بیا پاس دا د ګوتې علامه ده د ویډیو لاندې لیکلې لایک یې لیکلی، لایک ورکئ. دې نه یو هغه واخلئ، یو عکس واخلئ. صحیح ورونو، چې عکس هم واخیست، یعنې تاسو چې سبسکرایب کړه او لایک هم کړه دا ویډیو، عکس ترې واخلئ. هغه عکس به ماته دا د سکرین باندې تاسو زما د وټساپ شمېره ګورئ، دې ته باندې به یې وټساپ کوئ. صحیح ده، یعنې په وټساپ باندې به یې ماته راواستوئ. زه چې کله وګورم چې تاسو سبسکرایب کړی او ویډیو م لایک کړی، زه تاسو ته بیرته په هماغه وټساپ کې چې شی کوم، زه تاسو ته بله ویډیو درلیږم چې هغه کې به مکمل طریقه ښودلي. موبایل به م راخلاص کړي، ویډیو ته به ګوري، هماغسې به ټول سیټینګونه هماغسې زه چې څه شی لیکم په ویډیو کې به وګورئ، هماغه به ټول هماغسې عیار کړي. صحیح ده، نو کله چې تاسو هغه عیار کړو، تاسو چې خپل موبایل ریسټارټ کړو، نو ستاسو انټرنیټ به څنګه شي، بالکل به رایګان شي، کار به کوي. دا په افغان بیسي، اتصالات، MTN، افغان ټیلیکام، سلام، د شوینو کې ټولو کې کار ورکوي. شرط یې صرف دا ده درته ویلې چې 10 افغانۍ به سره په موبایل کې موجودې وي، او موبایل به د سمارټ فون. یو بله خبره چې سیم کارت به م رجسټر وي، چې رجسټر وي ورونو کار نه کوي. صحیح ده، سیم کارت به م رجسټر وي، 10 افغانۍ به سره وي، موبایل به سمارټ فون وي، که آیفون وي که انډرایډ مشکل نشته. صحیح ده ورونو، او جدید ماډل به وي. جدید ماډل مطلب دا دی یعنی بیخي زوړ به نه وي، د 2014 نه به را په دې خوا وي. صحیح ده ورونو، کله چې زه تاسو ته ویډیو درولېږم، تاسو چې سیټینګونه وکړئ، نو هغه نه بعد به چې موبایل به خپل ریسټارټ کوي، یعنی بند به کوي، بیا به چالان کوي، ستاسو انټرنیټ ډیټا به آن کوي، نو ستاسو انټرنیټ به چې کوي، کار به کوي. خو د هغې نه مخکې شرط مې درته ویلې چې سبسکرایب ووهئ او لایک ورکړئ، او بیا د هغې نه عکس واخلئ. که د عکس طریقه نه درځي، ملګرو ته ووایئ هغه بیا درته عکس واخلي. او زما د وټساپ شمېره په سکرین باندې یا په صفحه باندې تاسو ته لیکلې ده 07834 دې ته یې ماته راواستوئ. نو زه به وګورم چې هر چا دا کار کړی وي، زه به هغه ته بېرته په وټساپ کې د انټرنیټ د فري کولو ویډیو مکمله ورولېږم. صحیح ده ورونو، ښه چانس درته غواړم، ستاسو په تمه ګورو چې څوک اول دغه کوي، یو څوک اول دی فري انټرنیټ نه ګټه اخلي او خوند یې اخلي. نور هم وخت نه نیسم، والسلام.